د الله رسول فرمایي طبراني حدیث دی تاسو په لمانځه کې سترګې مه پټوئ په لمانځه کې سترګې مه پټوئ بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي په لمانځه کې یوه خوا بله خوا ته مه ګورئ الله پاک به مې په سترګو ړانده کړي الله پاک به مې په سترګو ړانده کړي یا په دعا کې د الله رسول فرمایي تاسو یوه خوا بله خوا ته مه ګورئ د الله په دربار کې د غوښتلو ډېر لوی ادب او احترام دی شاوخوا مه ګوره په ډېر ښه انداز دعا وکړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که شاوخوا ګورې الله به دې په سترګو ړوند کړي لکه زموږ ته په فاتحه وکړي چې موږ ته دعاوې کوو دا دعا لکه پر الله چې مې پور لکه پر الله پاک چې زموږ قرض یې موږ یوه خوا او بله خوا ته ګوره د لاسونه پورته کېده هم الله توفیق نه راکوي تر دې دا ډېره ښه خبره ده چې سړی چا پاتاله ورلی بس خالي دا ووایي الله دې ستۍ مرده وبخښي الله دې احسان ورسره وکړي الله دې مغفرت وفرمایي الله پاک دې وتۍ ته پر دې باندې د صبر توفیق درکړي او پر هغه صبر دې الله ډېر اجرونه درکړي اصل فاتحه هغه دغه ده دا خو زموږ ته هغه د پښتنو دعاوې دي چې بس لاسونه مې داسې نیولې دي د پېښور والا خو زما خل 2 سېکنډه که 3 سېکنډه دعا وکړي هسې بس خدای دې وبخي نه 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 خبره داسې نه ده خبره هغه ده چې کومه محمد رسول الله مبارک ښوولې ده ته به د صبر تلقین ورکوې دعا به ورته کوې ضروري نه ده چې اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا دا ضروري نه ده تی دا خپل ژوند اسانه کوي چې کله خدا مکه د چا په کور کې مرګ سوی دی نو بیا پر 3مه 4مه 5مه باندې د فاتحې خلک راشي نو الله په منډه الله مولوي صاحب راسه الله مولوي صاحب یا پر اوداسه دی یا پر لمانځه دی یا بازار لته څک ساده د پاتا خلک رالو وسړیا کا ولې مې دا دین دونه ګران کړی دی ولې مې دا دین دومره سخت کړی دی چې څوک رالی پښتانه یو کښېنستې دا ووایه الله پاک دستي د مرده مغفرت وفرمایي الله دې احسان ورسره وکړي الله دې د عافیت معامله ورسره وکړي الله پاک دې دا قبر له نوره ډک کړي الله پاک دې وتۍ ته صبر درکړي الله پاک دې پر دا صبر وتۍ ته ډېر اجرونه درکړي دا فاتحه سوی ملا ولې ځغلی ځان ولې ځغلی هغه بل چې راغلی دی د 5 منټه دا خپل دین و اسلام زده یې کوي والله زه اسانه خبرې درته کوم اسانه څه ضرورت منم چې ملا یې ښه خبره ده منم خو لیکن چې ته په خپله دعا وکړې بده خبره ده بیا چا کله کله امیان راشي هغه دعا د زده کړې اللهم اغفر لحینا 1.5 سل غلطۍ پکې ولې کوې نو تا ته چا چې ته دعا وکړه بیا د امیانو دا غضب دی دا غم دی چې راشي دونه اوږده دعا وکړي د ده خو د هغه یوه دعا زده ده نو یو وار یې کوي ان ورته وجوړې دي انو خلک یعنې چې بس چې کا چې صاحب بالا به زموږ هغه مړی خدای را بخښلي خو تی ما چې بس که انو غلط یې وایي انو چپه یې وایي انو رسته یې وایي څه کیسه ده صوفي جان دعا زده کړې ده په پښتو یې وکړه خدای دې په تا د خپل ځان نه رسوا کوي ولې ځان رسوا کوي پوه شواست نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې تی دعا کوئ شاوخوا مه ګورئ یوه خوا بله خوا ته مه ګورئ الله به په سترګو وړاندې کړي پیغمبر علیه السلام فرمایي په لمانځه کې یوه خوا بله خوا ته مه ګورئ دا یوه خوا بله خوا ته کتل دا د شیطان چل کول دی یو شی غوټه کول چل کول د چا څه شی اخیستل حمله کول دا د الله رسول فرمایي دا ته چې شاوخوا ګورې دا د شیطان دا ستا لمنځ څومره حصه تا یوه خوا بله خوا ته وکړه دا یې درڅخه حمله کړلو دا یې غوټه کړلو دا یې درڅخه واخیستل څه کیسه ده ورور ښه نو خبره داسې ده عزیزانو چې په لمانځه کې شاوخوا سړی نه ګوري بلکل به نه ګوري او دا غلطه خبره او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي په لمانځه کې به ته سترګې نه پټوې علما فرمایي دا د یهودو طریقه ده د یهود چې په لمانځه ولاړ د سترګې پټوي سترګې مه پټوه یو سړی دا وایي چې زه سترګې پټې نه کمه زما فکر نه برابریږي زما توجه نه برابریږي زما دیان یو طرف بل طرف ته ځي نو که بیا د سترګې پټې کې پروا نه لري ولې وجه دا د عزیزانو چې په لمانځه کې دا د سجدې وځای ته کتل دا سنت دی نو که ما ته په لمانځه ودرېدو سترګې مې پټې کړې دي نو ګویا هغه سنت
سجدې وځای ته کتل دا سنت دی هغه سنت لما او تا پاتې سولو نو چې سنت پاتې سو نو خو بیا خوند نه کوي ها که دا خبره ده چې زما فکر یوه خوا بله خوا ته ځي د فکر د سمیدو دپاره زه سترګې پټوم بیا علماو اجازه چې د هغه کړې ده بیا علماو اجازه کړې ده او علما فرمایي بیا به ستا فکر برابر سي لکه یو سړی په لمانځه ولاړ دی مخ ته دیوال دی یا شیشه ده یا نقش و نگار دی و یار زما سوچ ټوله په هغه خبرو کې ځي نو بیا راولاړ سه بیا سترګې پټې کړه بیا به څه ګزاره چې د هغه وشي بیا ستا دپاره لږ څه ګنجایش چې دی هغه کېدلی سي جوړېدلی سي د هغه لمنځونه دي عاجزانو چې وما او تا ته الله را نصیب کړي دي او الله پاک دې هغه لمنځ را نصیب کړي چې الله پاک راڅخه راضي سي او الله پاک پر هغه لمانځه باندې بیا ما او تا ته هغه ثوابونه راکړي چې هغه ثوابونه یو د الله په قدرت او په کنټرول کې دي